الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام کله مکه فتح کړه نو څو تقریرونه د قوم له وکړل، خاص کر هغه عرب چې غنوي مسلمانان شي وو د حرم په میدان کې ناس و. ابو شحف نامه باندې صحابي واغ ویل یا رسول الله اكتب لي دا خو مال ولي ګډ قیمتي او مزیدار خبرې دي. امام بخاری رحمت الله علیه به دا مسله ذکر کوي، دلیل په دې باندې چې رسول الله په وخت کې احادیث لیکل شوې دي چې تیر درس کې دغه پوره تفصیل به بیانو. د بیعت مسله په دې کې راځي زنانو سره شرک بنه کوي، غلا بنه کوي، زنا، قتل د اولاد بنه کوي، تهمت باندې براتګ نه کوي. پنځه شپږ خبرو باندې دا مسله وشوله. هندي رضی الله عنها جوابات کول چې رسول الله شرک بنه کوو، غلا بنه کوو، زنا بنه کوو، قتل بنه کوو. تمغه د کیسه اخلاق خودن کې موږ د عملو د منځ کې هندي رضی الله عنها را لوي د الله رسوله د زمکه بسر باندې په دې ټول کورونه کې بدترین خیمه اغستا و مالا او په دې ټول مخونو کې بد مخ معلومېدو اغستا. خو چې کله ما ایمان راوړو په دې ټول مخونو کې سم اغستا مالکاري او د قشان کې سکور اغستا کور د بنسبت سره د نور کورون له بناړه کور یو بوت واغې وران کې شګړ وړي کې وې اسمن دوه شی او په تاسو باندې چې رسول الله خبره مونږ منل او تاسو بندګي مکوله. نبی کریم علیه الصلاه والسلام جمعات کې ناشو ابو اسید الخزاعي او صحابي واغله ویل چې د حرم د حدود د تازه کا تقریبا ګرځا پر د څومره حدود چې شپږ درشمه لګي شوخه جوړی کی. د جمعې ورځ را د جمعې منځله مخله شو تور بډګیواله. ابن قیم فرمایي چې همیشه به د شوال ابن رحمه الله دین او سبه ویل چې د چا سره بوتي به کم ځای کې هغه د ټول ونړیو تخریب دي کې برباد ارملګره لاړو ما کار وکي. د عزا بود دورانول د پر خالد ابن ولید ولګرو دیر شمال ګرو سره دغه نورسه به د سواع بود چې د نهاد علاقه کې مشلل د بودل نه دا واقع او اغیل عمرو بن العاص ولګو او به ورسره منات بود تخریب د پر سعد بن زید الاشهری ولګو او د جزیمه او د تربیت او د اصلاح د پر خالد ابن ولید سره تقریبا 3.5 مجاهدین ولګل چې ورشي. صحابه چې کله اخوال ورله نو هغه دا وازونه وکړي چې صبانا معنا منګم ګور اساسو ملګری اساسو دین والي دی به په نشو دوی د شو غنل چې د شړې خلکو مونږ پورې رشخند ولو خنده وکړنه ملګرو له ویل چې عمله په وکړي. عمله شروع شو. اکثر ملګری په کې وجره شو تر دې پورې چې بسجدو باندې شو دا علامه د خبره و چې ګور مونږ تسلیم شوي وو او مونږ مسلمانان یو. سړي خلک به کې اسیران کړه چې کله ماقام شو نو خالد بن ولید ملګرو له ویل چې دا باقی کسان چې کوم اسیران نظام قتل کړي وې وجنه. بن سلیم د سره بحث وکړي بده کې عبدالرحمن بن عوف چې داخله اسمه په غلط فهمي کې واقعي دا ګور مسلمانان دي په باندې قتل کړه هغه یې وجنم. د دوړ ما بین کې خبره تیز شوې رسول الله له خبره رااله خو تر دې پورې چې باز خاندانونه لکه بنو ثعد، بنو حلال، بنو نصیر، بنو ثقيف، حوازن دوی خپل مابین کې جرګه وکړه چې رسول الله خو مکه فتح کړه. دا به اراده دې خبرې لري چې زمنګ نم تسلیمي واړي چې منګم تسلیم شو خدا کار قطن نشي ګیره ځکه زمنګ د دې کو سره بوقاوال کړی دي او ډېر جګړې منځ کې راغلي وي. موږ د محمد عليه الصلاه والسلام د خلاف باندې یو جنگ شروع کوو یا به وبلو یا به وګټو. رسول الله خپل ملګری ویل چې داخله اراده جنگ لري، جنگ داخل کې کوو غبار بشي وشو. رسول الله ډېر وکړ انسان او خاص کر په باب د معرکو جګړو کې ملګرو له ویل چې بار وتل پکار دی وجدا که په داخل کې جګړه شروع کو یو خدای خلک نوی مسلمانان دي د زمون ملګری دویم دشمنانو په مونږ باندې عملیات شروع کینو د ژوند د دوه ګلونو په مابین کې به د ټول ملګری راګیر شو قتل وشي. نوی کسان امزان سره واخصه تقریبا 2000 مجاهدین شو، لزر زاړو د 2000 نوی. دلیل به دې باندې شکل انسان سره ایمان راوړو نو لس بجو غرمه کې روانول شو په طرف د جهاد. د شی بنی چې اول به داغه د عقیده او د اخلاق او د معاملاتو مضبوطوالی کیږي او به بل څنګه به طرف روانيږي. وجه دا
محدثین او مفسرین لګي چې جهاد په خپل یو سایره مدرسه را بدی کې په خپل د انسان اخلاق ایمان اعمال ارڅ جوړیږي ډېر خلک به اعتراض هم کوي چې دې جهادونه کې څه پیدا پلانې سره مجاهد او هغه امیرونه هغه دا کارونه کوي نقصان په جهاد او اسلام کې نه دی بلکې هغه سړي تربيت سم شوی نه هغه تربيت شوی وي چې دا نقصان نه راتلی په خپل ځبانه عتاب بن اسید یو صحابي دی والی مقرر کی رسول الله دولت سره کسان برابر کړو جانب مقابل چې هغه شل زره کسان تیار کړ او مشر دی هغه مالک ابن عوف النصيري تقریبا 40 کلو په عمر باندې ځوان الک امیر زکه مقرر کې چې خدای خاندان ډیر مضبوط وو مالدار او دوی موجه علماء دالي کړی چې هغه به جنگي تکتیکونو باندې پویو امیر به سړی نه مقرر چې دا ډیر بزر دي منځونه کوي ډیر روزي نشي ډیر درسونه کوي ډیر تلاوتونه د جنگ ځان خپل یو کار دی اغلب ماهر انسان مقدم کوي کم ځای د جنگ دی او کم ځای د کمین دی او کم ځای تعرض دی او کم ځای به د ورسته تاګ دی د فرع ټوله مسله به سړی مراد کی لیکن دی مالک ابن عوف النشری او فرمان صادر کی وې څومره قواوی چې زمنګ د 10000 کسان چې د خپل زنانه بچي مالونه سروي ارڅ ځان سره رواني الکه دا ولی وی وجه دا که چیرته دا جنگ ډیر سخت شي او زور واخلي نو داخله کې جنگ کوي کنه کوي د خپل خزه لپاره به جنگ کوي د خپل بچو لپاره د اهل او عیال لپاره خلک را روان کړه تقریبا او تاس عراقی له ورسېده لیکن د دې خلکو بخاری جنرال او سپینګری درید ابن سماه دا دومره بډا شو چې په کې جواب کې خلکو راوړل د خپل ملګرو ویل چې دنه خو یو راي په کې خسر پکار دي چې دا جنگ وکوي نو کوی دا چې جنگ دی نه دی درید ابن سماه په کې جواب کې چې کله راوړل سترو امکار نه کولو خو دې غوګونه کار کوي ویل چې لکه کم سم انتخاب کړي د جګړې لپاره جنگ به کم ځای کوي مالک ابن عوف النشری ورته ویل دا او تاسو علاقه دا خوري راخځي نه ډېر کلک دی نه ډېر نرم دی او چې کله اسونه به زغلیږي هم د قشان ځای کې زغلیږي خو اسی ته پوښتنه کوم چې دی وکانو د بچو اوازونه اورم او د ګړو د بچو اوازونه اورم او د ماشومان اوازونه اورم دا وجه څه ده قوم ورته ویل چې موږ ځان سره زنانم راوښي دي او ماشومان هم راوښي او ګړي بزي وکان هر سم راوښي ولکه دا ولی ودا موږ خپل جنگي قومندان ویلي ولکه څوک د مالک ابن عوف النشری چې کله روغ وخت را طلب کې اسما خو راولي نو درې د من سیمه ورته ویل چې لکه دا ولی زه خو لري کړي دي جګړې لپاره انتخاب کړی دي لیکن داخله دي څنګه چې راوښي ټول زنانه او ماشومان هر څه هغه ویل دا مې د یو کار لپاره راوښي دی غدا جګړه که زور واخلې موږ له شکست راکولې کیږي نو که زمنګ ملګری جنگ کوي کنه کې د خپل خجو بچو لپاره به جنگ کوي درید ابن سیمه ورته ویلي ته غړي قمقل جنرالي بي وقوفه ایته تاسو د ګډه بوزو سړی تعالی دا چا ویلو ته د جګړې قومندان شه او ته د جګړې د جلب ځان سره لاس کې واخلا جنگ خو دواړه خلري کوي د ګټل کې چیرته لو بیل نو د قزنانه به تا بچ کولی شي نه تا چې بچکی هغه تکړه ځوانان چې هغه تر شاده ولاړ او توري ونیسي وسري او کچیرته شکست ګډ شو تا منډه واخسته خپل خجبري مخکې به شرمېږي دا خبره تاسو کړي دا د ملګرو دی ویل چې بچیان ور سره ولي مالک ابن عوف النشری ویلي وې درید ابن سما کته غواړو کنه غواړي ما دغه نظر پېښ کړی دی زبس پم د خپل نظر باندې کلک ودرېګا دغه وجه دا و محدثین او مفسرین دا خبره ذکر کړي او د سیرت والا کتابونو کې چې مالک ابن عوف ویل دا جګړه په خپل سر باندې کومه کچرته موږ وګټو نو خلک به سبا ته کوي خبره کوي چې دا جګړه خو مالک ابن عوف النصری نه ګټلې بلکې دغه درید ابن سما خپل یو نظر پېښ کړو زه په خپل ادا کار کوم لکه ډیر انسانانو کې چې مرزي هغه شکل وګړي چې په یوځای کې د امن راشي اسلام درشي وکړه ما په لاس باندې د اسلام راځي را دي چې کنه د بل چې اسلام راځه تیار نه او دا مرزونه په اکثر خلکو کې پراته دي ته څه کې خدای اسلام بالتری او چتواله مراد دی کاغه د احمد پلاسو کې د محمود پلاسو کې د عمر پلاسو کې د خالد دا ته څه چې نه بس دا ما دا کار شروع کړی دا بس تکمیل لرسوم قبل چې اسلام راوړ هغه د اسلام پیش کې زبو سره جنگ کوم نه پریدم د باز خلکو دای مرز دي لوري شهوت خفیه اخلاص په خلکو کې وینا او دا مخکې ویل شي و چې اخلاص په انسان کې پیدا کیږي په الله باندې ایمان او په قیامت باندې ایمان د الله د عظمت عقیده د خلکو د مدح او د زمنه نه متاثر کېدل اسباب استعمال اول شي په باندې عمل قبليږي د عمل نورس جړه د الله سره مینه د قران سره تعلق
مجاهده کول دعاګانې غوښتل الله نه پټ عمل کول او پرشي کې نیت دي چې دا قوم دوه پړک شو حیران شو حوازن او بني ثقيف بنو سعد او بنو نصير او بنو هلال دا به کې واړه واړه خاندانونه او په نسبت سره دوی لا بنو ثقيف ویل چې موږ د مشه جنرال خبرو منو کې د موجوده قومندان درید ابن سیمو چې جګړه پکار نه ده پکار د نبی دا زنانه دي نو باسي او د مالک ابن عوف النشری موږ ویل چې میدان د جنگ کې موږ جګړه کوو حق حیران شو بعض وخت اختلافات د ملګرو مابین کې راشي مجاهدین حیران شي اوس کوم خبرو منو دشمن هم د حیران شو نو په دې مقام کې د مالک ابن عوف النشری ویلې تورې راواقصو د خپل خېټه له برابر کړو وزو ځان خودکشي کوم زه خودکشي کوم تاسو مال جګړې د پر رښتري او بریځه کې دا زنانو بچی مراوي شو تاسو زه درې دمني چې ما خبره مانی ما خبره نه مانی چې نه مانی نو بیا به دا مسله جوړیږي زه خپل ځان دلته وسوښنم به که جنگ کوي کنه کوي نو دې ټول قوم ورته ویل چې لکه شابه قیادت کې موږ راوتی او اوس دا خبره چې تنه مانی به بل خبره ده چې نه به مانی موږ تاسو سره بتایید کې ودرېګو راغلی وسه خپل استخبارات والا کسانه ولېګل وی ورشه د محمد عليه السلام ملګری وګورئ دغه مجاهدین چې په کوم طرف باندې یو څنګه یو څومره دي جوسان چې کله رااله دي چې مجاهدینو په صفونو کې ملائکه الله را داخل کړي او چې برک اسونو باندې وسپینو جامو والا و دا جاسوسانو چې کله د ملائکه لیدنه د اندامونو سم بټ واته ستړي سومان لاړل مالک ابن عوف النشری ته پوښتنه چې څه صورت حال دی یره به د خلکو سره جګړه پکار نه دی ولی وی قسم په الله چې د اسونو والا او برک اسونو والا د سپینو جامو والا چې دوسره جګړه بالکل کیږي نه اواسه ځان سره مخ کې لوي بری جګړه کی دلیل له بدی باندې چې رب العالمین هر کافر سره تنبیحات ورکړي چې ترڅو پورې قیامت کې د الله په وړاندې به عذر پېښ نه کی چې الله تعالی موږ له تنبیحات را کړی ونه موږ اسلام نه لوي نه بمدا حال نه وي د دې وجنه څلور قسمه انسانان دي یو بالغ مسلمانان دا به جنت لږي بفضل الله وکرمه دویم د مسلمانانو بچي دا به جنت لږي دریم کافر دا به جهنم لږي ارچې دغه بچی دی هغه باره کې بس کېږي یا عقل ونینا او هغه بډاګان چې بالکل دغه خبره دماغ نه دا دماغ نه اخلي نو تر دې پر ابن حجر اسقلانی پکې دور اسقول ذکر کړی دی ابن قیم رحمه الله طریقه الهجرتین کې او آتا یو دا چې دا علم الله لده څوک دا بهور کې ابن کثیر به په روایت او کلام هم کړي څوک دا په جنت کې او څوک دا پر جنتیانو خادمان څوک اعراف کې به څوک دا نمور بلار تابع خو ابن قیم او ابن تیمیه رحمه الله فرمایي الله ورته ملائک راولي کی د قشن روایت جامع صغیر کې ابن کثیر کې ما کچیرته دي انبیو خبره اومن الله جنت ته بلار شي کین الله به جهنم لبوزي وجدا چې داخل سبق قیامت کې الله له عذر وبانه ذکر نه کی خو مالک ابن عوف النشری ویل چې مونږ جګړه کوو دي خلکو نه یریږو کا سونه دي کو غیر سونه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل کسان اغم ولېګل ابو حضرت الاسلمی د دې استخباراتو کسان چې تاسو حالات د دشمن معلوم کړي ابو حضرت الاسلمی په لاړو دا چې کله لاړو دشمن زې په او تاسو علاقه کې پروتو حرکتونه شروع کړي نو نه تمرینات کول رسول الله صلی الله علیه و آله اې الله رسول دومره کسانو په دې کیفیت باندې راغلي دی پلاني ځای کې په پراته یو بل ملګری ولې غلو چې ته حالات راوړل هغه مازیګر وخت کې تقریبا د عرفات نوړان د دې ډیره واقع و چې د مکی او د غیب مابین کې 14 میله مسافه ده وی ویل یا رسول الله ناشنا حالات مې ولید وې څنګه وې زنانه مراوي او ماشومان مراوي او ټول دلته راغلي و ګډي بزیم راغوسي وي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مسکه شو وی خندل وی تلک غنیمت المسلمین دا رب العالمین مسلمانانو له غنیمت کې ورکړي دغه دوه خبرې دي یو د محمد رسول الله معجزه کار شو دویم ثابت قدمی ملګرو له وسیله استقامت دی وجنه استقامت معنا ابوبکر شه دا کړی دا چې د الله نه سوا سره ببل طرف وانه وړي عمر سے فرمایي چې رب العالمین نه سوا سره ببل چلا आवाजونه نه کوي علي سے فرمایي فرایض ادا کا عثمان سے فرمایي توحید باندې ځان مړ کا قول او عمل یو کا کارو باطن دا یو کا د ټول مخلوق نه اعراض وکا مخوړه رب العالمین له توجه وکا لیکن د استقامت انسان نه سپیږي بدی چې بسړی کې بعد جهاد ماده پرته د دین په باره کې برشانه یریږي نه د مؤمن په مقابل کې بنرمي کوي او د کافر په مقابل کې به سختی کوي د الله سره بمینه ساتي ظاهر او باطن به برابرۍ د رسول الله تابعداري به کوي کیسه اخلاق کیسه ملګری نیکان اخلاص قران کې تدبر او د انبیو واقعاتو کې سوچ د الله نو دعا غوښتل خپل ځان له تربيت ورکول
او مستقبل اسلام لګړل د الله په انعاماتو کې سوچ دیونی کې انسان وسط لا وکه خودله او دا خبره معلومه شو چې د کافر په زدن باندې باید مسلمان خوشاله شي یو ځکه کافر مردار شو د سیمو چې اوه دا ولې مردار شو دا ولې مر شو بلکې شکر به وباسه چې الحمدلله قران کې رب العالمین دغه تربیت مونږ را کړې دي چې به کوم ځای کې غیر مسلم مرداریږي او هغه مړیږي الحمدلله ور باندې تاسو وایي او دا محمد رسول الله سنت هم دا مسله چې کله بدیږي کې وشو د افتی ورسوا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په 13 د شوال یا په 2 د شوال باندې مجاهدین له تشکیل ورګي جوړځي دوله سره قواوی روان شي کله چې راړو د خیفه ولاقه والته واړول چې دا د مینا او د مکې په مابین کې زیری کله چې حجاج لاړ نو اغه له وسوره شي وس زمانه کې عزیزیه نبی کریم علیه السلام دلته دیرش شپه تیر کړه شپه ولې تیر کړه دوه وجه یو وجه دا چې رسول الله په خلاف باندې پوخا دشمنانو دلته کې پروګرامونه او جرګې کولې میټینګونه نبی کریم علیه السلام نن دشمن لدا کار کړ چې د الله په فضل او کرم سره اقزه کې چې د دې مجاهدینو په خلاف باندې به توتیو د شي جوړیدل نن پاغیږي کې مجاهدین خپل پروګرامونه برابرې دشمن لدا خودله دویم دی ویل شي د نعمت شکریا چې تکله د دشمن علاقه له ور داخل شو هغه ودني ولا نو متصل رب العالمین له شکر وکا منځونه وکا شکر دا منه چې الله سبحانه نعمتونه درکړي دي په اقا طریقه باندې استعمال کړي چې په کوم باندې څنګه الله خوشالي هغه درنه واړي دین ورسره صحابه په دلاره کې واقع رااله یوونه و چې الته بخلق خپل توري وړاندولې یا به سرویس به کوله یا به اعتکاف کوله کوم څه موږ په زمانہ کې درجه جله کتل د بزرګ شم ناس کړي دا پیر شم لاس کړي دا خو به کړي دا فلان کړي دا کار کړي اغا رسول الله دې ملګری ویل شي یا رسول الله زمونږ د پاره د شونه انتخاب کله کده قونه ذات او انواع چې موږ د خپل توري او اصلي به جوړندو دا 2000 کسانو به دا خبر وکړه چې کوم نبی ایمان والا و جناب نبی کریم علیه السلام څخه خفه شو بده وې تاسو کومه د خبر وکړه لکه څنګه بنی اسرائیل موسی علیه السلام په دې طریقه چې کله د دې دریاب نه بنی اسرائیل رب العالمین پورې سل او هغه په قوم باندې تیر دي چې د بوتانو بندگی کول موسی علیه ویل چې بوتان خو موږ له انتخاب کا هغه څه تاسو جاهلانی تاسو رب العالمین یو نعمت درکړي په کار د شکر او توحید باندې تاسو دا خبره کوي اې دین دا خبره معلومه چې سړی په جهل کې د کفر کلمه وایي نو کزم به طلاقېږي نو سړی کافر کېږي نه چې کله ته پوي کې بیرته ضرور جوړ کې اسلام نه داخل شي یو مثال امدغه ملګری دی دویم مثال بنی اسرائیل دریم د عیسی علی السلام ملګری چې هغه ویل حل یستطيع ربک ستاره دا طاقت لري چې بنګ باندې خونچه داخله کی را نازل کی دلته حل یستطيع ای ستاره دا طاقت لري اگر کوم مفسرین نور معناګان هم کوي او بل حدیث بخاری کې راځي رسول الله فرمایي په تیر زمانہ کې یو سړی او چې هغه به مړو نه کپنونه ایسل خو چې کله د ځنکدن په حالات کې شو خپل بچی را جمع کړو وځ تاسو څنګه پلارې وې چې ډېر ښه ګټه مې کړې دا وې چې آو وې چې کله زمړ شم ما بل ارګو کې کېدی ور ممل واشوي چې کله ایری شم د ایری باندې دوه تقسیمه کوي صبر اواله دریاب کې به غورځوي صبر ځان سره وساته چې کله تیزه هوا وسلی لګيږي نو بعد دغه نه بده ایسه په هوا والو زوي ودا ولي وما د جرمونه کړي لئن قدر الله که چې رب العالمین په ما باندې قادر شي او برزخ کې میزان لودرینو الله مال به سزا راکړي بچنه مقام مل وکړه رب العالمین دا ټول اجر اجمه کړ ورته ویل چې اے بنده تر خبره ولي کړي وای وی الله ستانه زیری دم وې زمانه چې ریدي په اندی مسله باندې تعالی ما بکنه نصیب کړی ایسه هغه معاف دلته ګوره دا سړی دی د ویل لئن قدر الله دا خبره په ان سره ذکر کړه د شک کینه مؤمن انسان بدا عقیده لري چې رب العالمین په موږ باندې قدرت لري چې قبر کې به عذاب موږ لره کوي به د قبر د عذاب لپاره مخې اسباب ویل شي او کفر کول او شرک او د شمیتیز نه ځان نه ساتله شغلی د منځو ور سواله خاص کر مزنه کول د مور پلار نه فرمانی به زی ټیکسونه خصل قبرستان کې میتیز کول صحابه ول کنزل کول زنا کول عمل د قوم لوط کول قول بغیر د عمل نه وغیرہ او د اسباب ذکر شو چې باغې سره عذاب د فقې دویم قسم د شړې دی چې کله هغه یو ګناه کوي تا پوهه کې لیکن به هم د په دې باندې کله کودريږي د انسان له الله بکنه نه کوي بل په کې دا وشو د رسول الله ملګری ویلي چې مونږ خو دولس زره مجاهدین یو نن موږ سیر د څوک موږ ملامت را کولې شي هیڅ موږ ملامت را نه کی په دې خپل ځامن غره شو دا خبره څنګه رب العالمین خوښیږي نه دې وجنه چې کوم چا ویل چې په خپل موټو په طاقت او انقلاب راولو دا راولو ارچه به درهم برحم شو تاسناس چې ارسم فتح او فتوحات او غنائم مجاهدون لراله نو مجاهد په هر وخت کې دا خبره کې جهازه به فضل الله دا رب العالمین په فضل باندې
موږ به څه موږ به طاقت صحیح موږ به تکتیک صحیح دوی چې دا خبره وکړه چې موږ ډیر خلک یو دا رقم او حدیث کې مرایي چې 2000 مجاهدین په وجه کې پاګه باندې سو غالبیدل شي اغلبان کله کله بالعکس کار کې دي شي دلته چې دا خبره الله رسول الله خو کنه شو رسول الله په دې خپش شو لکه بعضی مفسرین د یوسف علی السلام باره کې دا خبره ذکر کړي ویغه ملګری له زندان کې ویل چې کله لاړې بادشاہ له وایا چې په دې زندان کې یوسف د واقع څه جرم کړی چې تاسو قید کړی دا خبره رب العالمین له خو کنه شو فلبس فيه رب العالمین فرمایي چې په زندان کې څو کال تیر کړ اسباب په استعمالي خو لیکن د ټولو باوجود به سړي اعتماد په چا باندې رب العالمین که په ملګرو د اعتماد وکي او فاصله د اعتماد وکي او په کثرت د اعتماد وکي او په ځواني د اعتماد وکي په باډي د اعتماد وکي دا شین درال نو بیا به د قشن تاوان سره مخامخي لکه ظاهري د عملګری په دې باندې رب العالمین خپکی توکل دا من تفویض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره ټول کارونه رب العالمین لسپارل اسباب می استعمال کړه الله می خالق منلو مالک می ومنلو لیکن په الله باندې به ګمان لرم الله ز سره د ملګرو هیڅ شي نه ټول کار وستای تعاون مستای شتا کیږي نو دوی ویل چې الله موږ سره کومکونه کې دلته ولې ونه کړه رب العالمین فرمایي چې په ارزه کې مې تاسو سره کومکونه کړی دي او خاص کر په حنین کې مې کړی دي دا تاسو خبره کوي په دې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ باندې د سار منځ کو یو ملګری لګلو انس ابن ابي مرثد الغنبي وته دشمن حال راوړل په اس باندې ناسو د محکمه تشکیل کې سبب وردا په دشمنانو باندې ګرځي نو شکل سار منځ رسول الله کول علیه الصلاه والسلام په سلامي چې وګرځو ملګری لوي ویلي وېستاسو قاصد هغه وسراش دلته ګوره رسول الله معجزه کار شو وجدار چې یو خو سار تورتم د وختي موږ کوي او بل مخله باغمو او په دې کې د ملګری رسول الله کار شو چې د قره هغه راغی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدلته خبره لیکلي چې انسان په منځ کې ولاړ زیاده سجدي له وګوري کبه مخه مخګوري د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا چې دا مخه مخګوري اگر که باش علماء چې سړی زره سجدي لګوري نه په دې وخت کې خشوع په منځ کې زیاته راځي لیکن کچیرته وسړي مخه مخ منځ کې وکړه هیڅ مانعات پکې نشته دلیل په رسول الله دا عمل چې هغه مخه مخ وکړه او به د خشوع اسباب چې انسان د منځ الفاظ صحیح کوي زوفت معنی به ختمي د الله سره به قوي مینه پیدا کوي منځ به اخره منځ غني خشوع خضوع سره به وای ستري له مخه مخ ګوري واغله بنشدي ګوري او منځ کې مخه مخ کتل زیاده سجدي لکتل او بیا هغه ته پوښتنه کوي ته چې لاړې څه صورت حال وي ټول شپه وګرځدم وکته خو نشوي وینا صرف د ماخه منظر لپاره د ماخوسر منظر لپاره او د سر منظر لپاره ضرورت پر کول لپاره رسول الله ورته ویلي انس ابن ابي مرثد الغنوي لا ويا انس د دې شپې نه را پدې خو کيو عملم ته ونه کې رب العالمین متاړه جنت لبوش دلیل بدی چې کوم انسان د مجاهدین د لپاره پیاره کوي او څوکي او هغه د پر شپه سبا کې د دې خلکو بارک رسول الله فرمایي چې د جنت داخله دوه اسباب دي صحابه له کبل یو عملم ته ونه کې نن تا د مجاهدینو پیاره کړی دا په سنگر کې کړی دا ستا امدق عمل د الله په نسبت دومره قابل د اعتماد شو چې تا به ان شاء الله جنت نور باندې داخل کی او به د جنت داخله دوه اسباب ایمان مو ویلو مانځه کې عاجزي مو ویلو د فرض حفاظت به په دې مجلس سم خړاول د امانت لحاظ د وادي پابندي په مانځه باندې حفاظت خلکو له خیر ورکول شکل د شي برابرول چې الله سړي وګوري صلی الله علیه مسلمانانو مابین کې اختلاف نه راوصله پاک دامنو باندې بدنامه نه لګول د نعمت په وخت کې شکر ایستل د مصیبت په وخت کې صبر کول د گاونډي خوشحالي هغه بادشاہ چې دروغ نه وای اهل عیال الله درکړي د حلال رزق کوشش ورته کوي او پاک دامني معاملاتو کې نرمي کوي خاص کر چې وسړي پریوتی اگر اوچت کې بیکار شل لکار پیدا کی امر بالمعروف و نهی عن المنکر او د قشن در رسول مجاهدین د لپاره پیره کوله او خپل شر د خلکو نه بندول دا خبره جوړه وکړه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګرو لوي چې ورځي په تشکیل کړه خو دشمن دا کار کړو چې هغه د شپې راغلی او د حنین علاقه لا د حنین د علاقه چې دا کته لوړ او جوړی لري د بغل کې ورته کسان کې نولې او کمینې دلته نیولې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری شکل رال هغه معلومات نو چې خلک دلته راغلي دي په دې غونډې په دې کند باندې راکته شو چې کله راکته شو دشمن باندې پیر شروع کی دومره سخت گزارونه صحابه ول ورکړه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری دا غوي خبره د وجه نه چې الله ور باندې ظاهري خپه شو په څټ باندې سره واړول ډیر ملګری شهیدان شو ډیر زخمیان شو خو حتی مجاهدینو داسې پرې کو ورسته شو کوم مجاهدین چې د شاته خور راخاته هغه معلومات نو چې د ملګری څنګه رااله یو بل سره پټکر رااله چې ټیل جوړ شنه پدې کې ډیر ملګری شهیدان شو چې شهیدان شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل سورلینا هغه خپل سورلی عباس فرمای چې زه په دې ځای کې ما
او ابو سفیان ابن الحارث یو د رسول الله ترځي بل رسول الله کاکا او نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخکې خالد ابن ولید سره د زر مجاهدینو ور تشکیل کې چې د کندل ورکته شه خالد ابن ولید هم زخمی شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل سورلی د کی طرف ور تشکیل ولا چې په کوم ځای کې سخت جنگ دشمن شروع کړو ځکه رسول الله ډیر بهادر سره و عباس یې فرمایي چې موږ رسول الله د سورلی ونی ولې د خیزین او ورسه کول چې دا څه کوي ملګری شهیدان دي زخمین د ورسره او تمخ کې کش کوي او وی ویلي او اب دی وخت کې ابو سفیان ابن الحارث مو دا اق سړیو چې فتره مکه کې ایمان راوړ رسول الله ته مخاړه ولې خو به مسلمي ورته ویل چې ما پکا علي شه ورته ویلی و چې ایمان کله راوړو به دومره دیندار انسان او چې تر وفات پورې رسول الله له سوچت کتلی نه و تر مرګ پورې حیا منه نبی کریم علیه السلام فرمایي چې زما دوه ترونه و یو حمزه شهید شو لیکن دا خیر الله تعالی ور کړی دی کله چې دا مړ کیږي زامن جاړي ورته چې لا تبکو علی ما باندې مجاړي قسم په الله چې کله ما په محمد رسول الله باندې ایمان راوړې تر اوسه پورې ما یو ګنام نه کړل الله ما ډاره جنت لبوجي ان شاء الله به چې شیرونه می ویلي رسول الله आवाज وکړي چې الی یا عباد الله اذا الله بندگانو راکته شوی ویل ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب وې زه نبی هم دروغ نه وایم زه عبد المطلب بچی دا خبري ولې وکړي یو وجه دا و چې دا نبوت د چا پورې تړلې شوی نه لري اې دې شکست پوری نن کزما ملګری شکست سره مخامخ شو شهیدان شو زخمین د دې بدا مقصد نه چې رسول الله په ناروا نه بيدي څه مقصد یو عالم په جماعت کې دی او هغه د چا سره مناظره او بحث وکړي دی عالم او به دا مقصد بني چې دا مسله بالکل نه حق دی دویم د رسول الله بهادری له اشاره وا چې دی وخت کې بکار دا چې سړی ځان پټ کې رسول الله دا اعلان کوي چې ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب دشمن له چې بدیجه کې څه کار می راځي او کله کله عربو کې بدا عادت چې په میدان د جنگ کې به د پلار आवाज کو انا ابن الاقوع زد اقوع وي بچي ما د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا الفاظ ویل شو نو په دې ځای کې عباس ابن وش आवाज ملګرو لوکا عباس ابن دومره قوي आवाज لرلو تقریبا زر کسانو به आवाज وکي دومره زور پکې نه لګا عباس ابن आवाज وی ویل چې اې د شجري ونی والا یا اصحاب الشجره تاسو خو رسول الله سره بیعت کړو چې موږ به سرونه شندونن څنګه میدان نه وځي یا ایها المهاجرین اے مهاجرو اے انصارو یا بني الحارث اے بني الحارث شاه سوارانو مجاهدینو راو ګرځي چې کله دا خبر ملګرو واورده وې چې پر رسول الله باندې راټول شول تا به دا ګمان کو لکه یو غواچ به خپل بچی باندې راټولېږي په مینه محبت باندې رااله سل کسان رسول الله صلی الله علیه او جګړه شروع شو رسول الله ویل چې الان وسع حمل وتیس تنور د جنگ اوس ګرم شو اوس به دشمن خلاصيږي نه سار کې دشمن ویل ظاهري ماتي ور کړي وا جګړه شروع شو په دې وخت کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه لمات ور کړه دلته درې کسانو ابو سفیان سره خبره وکړه کلده په نامه یو سړیو او صفان ابن امیہ کلده د شی ویلي وې د محمد جادو ختم شو وې تر دې چې پوری څومره فتوحات چې دګړو د پسیرو جادو کو نور جادو ټینګيږي منګيږي نه صفان ابن امیہ ورته ویلي لا تقل هذا اسمه وایا محمد کار رقم در اسمه د قوم نه دی کنه عليه السلام د حوازن بني ثقيف نه کوکدي او ابو سفیان ویلي د صحابه مبارک سره خندانه وکړه وې مړ دي صحابه خو دې منډه واخصه نږدې چې د دریاب رسیدلی وې جدیره دا خبره به کې خلینو وته نبی کریم علیه السلام د صفان ابن وینه د صغری اخستی یو روایت راغلی سل او بل کې راغلی 3000 تطبیق دار چې اول سل اخی چې حتی تر 3000 پورې رسیدلی لري وی ویل یا رسول الله اقسما ام عاریا تزمانه د صغری چې اخلي دا په غصب باندې اخلي کنه په سوال باندې اخلي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل بل عاریا مضمونه دا مې درنه په سوال اخلي او کچیر دا تخریب شو زګوره تاوان هم درکو دین دا خبره معلومه شو یو سړی د بتور مثال چانه امانت واغوسو هغه امانت یو گاډي ویوړو دا گاډه ټکر شو یو دا چې د سړي د گاډي سره به احتیاطي کړي د خپل تخریب کړي نو بیا به تاوان د امانت ورکړي لیکن کدا په خپل تخریب کړي د نه څه حوادث ورته ورسېد چې د په اختیار کې نه و نو بیا د امانت تاوان نشته دویم کې یو سړی د چانه یو شی واغوسو چې لکه دا گاډه راکا کله شونکوب راکا کچیر د تاوان نقصان وکړو زبې تاوان درکم او په دې وخت کې به دې شی تاوان ورسېد نو بیا به ګوره دا تاوان ورکړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کلیه کې خدا دویم ته دا خبر معلومه چې کافر نه سره کومه اخستلی شي کنه نو دې کې دوه خبر دیو د کافر د ذات نه کومه اخستلی بل دغه د اصله نه د ذات بارک علماء یو اته شرطونه ذکر کړی دي یو دا چې دا کافر به حسن نوري وي دویم په دې کې وفیدای درې ما خبر اقوام سره سخت دښمنی څلورم د جګړې د جنت د مسلمانانو په لاس کې د مجاهدینو
او پنځم داغه بدایره نه چې په ما باندې عملیاتونه کې شپږم غلبه اسلام به کې مراد غني وم دلته به کثرت د مجاهدونو زیاتی او اتم دا ډېر ضروری پیخه غني ارچی دا غوی د مال له نبی په دې وخت کې دا غوی د مال نه سره کومه خسرې چې ار کافر ولې نه داغه کومه ولا بل کافر پوها لکه نبی کریم علیه السلام د يهودونو په خبر کې اخستو او دلته صفان ابن امیہ دشمن چې کله ما دی غوړ غنیمتونه دی پاتې شو څه خلک لاړو بت نقلی له تکتیدل څه او تاسو وتکتیدل او څه لاړو طائف لچ بده کې مالک ابن عوف النصری د قومندان مو او ال درش قلاګان دوی ځان جوړ کړی وي چې د یو کال پوری محاصره ونه سړي اچولې ونه دوی خوراک او ساګ د لپاره ال تنظیم برابر کړو دغه نه پوره کوله را روانه چارشنبه پورز ان شاء الله به دا خبر وکړو چې غنیمتونه څومره و په کوم طریقه باندې رسول الله غره ټول څنګه تقسیم کړه او دشمن له اخري تاون او ضربې کې مور رسېدي رب العالمین دی د قران او سنت بصیرت موږ تاسو سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا رب